بله موضوع هغه د داخلي تولید ده. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د برېښنا په برخه کې سرشاره منابع لري الحمدلله، چې تقریبا 2,02,000 میګاواټ موږ صرف د سولر برخه کې، چې افغانستان په کال کې 300 لمریزې ورځې لري او هوا او اقلیم یې داسې برابر ده چې سولر ته ښه مناسب ده. د دې ترڅنګ 40,000 میګاواټه موږ د اوبو په برخه کې ظرفیت لرو. همدارنګه د یوې سروې په اساس 65,000، د بلې سروې په اساس 1,10,000 میګاواټه موږ د باد په برخه کې چې د آسیا په سطحه باندې لوی بادي کوریډور یا بادي دهلیز هغه په افغانستان کې لله الحمد شتون لري، دا ظرفیت لرو. دغسې د ډبرو د سکرو د ګاز په برخه کې په نورو ځینو برخو کې موږ مختلف ظرفیتونه لرو چې له دغه ظرفیتونو څخه په استفادې به موږ وکولی سو چې خپل هیواد ته داخلي تولید برېښنا برابره کړو. خو دا خبره د یوې ورځې او د یو کال نه ده. مالي منابعو ته اړتیا لري، بشري سرچینو ته اړتیا لري، وخت ته اړتیا لري. وخت به دا ثابته کړي چې انشاءالله اسلامي امارت په رهبرۍ او د برېښنا شرکت په هلو ځلو به انشاءالله موږ کوښښ وکړو چې دغه برخې ته کار وکړو. همدارنګه د اوبو او انرژۍ محترم وزارت چې له موږ سره ښه همکار وزارت ده، د دوی په هڅو باندې به په ګډه دا کوشش وکړو چې خپلو هیوادوالو ته موږ له خپل داخلي تولید څخه یا له داخلي منابعو څخه برېښنا برابره کړو. البته دا به څه وخت اړتیا لري.